خدای پاکه ویم پرېمې ته که نه ته مانه څه غواړې زما خوښې زه تا نه پرېږدم خدای پاکه ویم زه ستا خوښې به ته خو زما نه خوښه که نه د خپل زړه سره څه وکړمه دا زړه ماله راکړه ویم داسې کار دی که نه چې زړه در نه شم در کولی ویم زما نوم به ډکې دی زه چې یو پرې رغیب شم بیا نه پیدا پروردګاره ویم ښځه نه راکټ دی داړه سره داسې چل دی چې زه دې ته دا کلي داسې پیاده ښیم او ته ځه او بیا به موږ پسې کښېنو لکه مزل ډېر دی زه به هم بوځم او بیا به راټول شو څه خبره نشته داسې چل دی داړه سره چې موږ کلي ته په ړومبي ځل راغلي مه کوه چې دا کلي پیاده وګورو صحیح ده خوښه یې ده صحیح ده خو راځې به راپسې وروسته ګورې انشاءالله السلام علیکم راځه راځه ګلغوټې د کلي ماحول دې خوښ شو دا خو رښتې خاص شي د رشتو هغه شور نه څنګه راځي دلته به په کلي کې ګاڼې ښیمه ګني به درته ښیمه دا به ستا ډېر خوښ شي ښار کې خو زموږ لس ښه شو دلته خو ډېر سکون ملو راځه خیر بچی جوړ تکړه بیا دلته د لاون خانوجه کم ځای ده اگر چې بګس لاس بتاو شي چې د خوالاړ چې د مخامخ ګټ ښه ده بچی ځه راځه دغه شما دلته خو خلک لرګي پرې دا ماحوله دا لرګي نه دي دا ګني دي ګني یو دا خلک ګاڼه کوي او ګوله دې وباسي دا به ستا نورم خوښ شي دا خو په کلي کې د هغه یو باچهي جوړه کړې ده راځه خپلې نظارې دي راځه السلام علیکم کاکا جی وعلیکم سلام بچی بخیر کاکا جی څنګه جوړ ٹھیک ٹھاک الحمدلله جی څنګه وکړې خدای کاکا جی وعلیکم سلام بچی چې دا جنې څوک ده کاکا جی دا زما منګیتره ده له 17 ورځې پس مې ورسره واده دی ماشاءالله تا هم خبر کړی نو کوئی دنګ کړی دا توبه خدای توبه واده لا شوی نه دی او جنې کوي په چکر ورځي وای خدای پاکه ویم پټ پکې نه دې پرېږدم ویم پرېمې ته که نه د خدای په حساب ویم مېلمانه دي السلام علیکم وعلیکم سلام کاکا جی دا دی ونی څوک دی هغه قیامت علامه ده نه نو څوک دی مردکی دا مې زوی دی او دا مې ورېره ده لږه کینه تاسو کینه زما دې تو وای نه دې پرېږدم داسې کار دی که نه نه دې پرېږدم بس دی که نه ویم پلار مې ناست دی ویم بابا ویم داسې کار دی که نه دا اوس څه دي ویم غون کړي کې رانه دونه منډې وویستې که نه دومره منډې ویم دا خو په خپله نه ستړي کېږي سمه اسپه ده ویم نه یې راله ستړي که د دې نه مې خلاص که خدایا پاکه سمه بلا شیشه که ده یا بچې تو خو اوس غټه جینۍ که نه په کوڅو کې څه ده منډې تړلې وې څه نه وې په دې کلي کې شرمې یم کاکا جی مونږ خو ستاسو دې کلي د دې لپاره راغلي وو که نه دا زما منګیتره ده دا و چې زه دا کلي لګینم دا ګاڼې ماڼې بینم سیل نه راغلې ده سیلونه ډېر د لاون ښار دومره جایدادونه دومره بنګلې دي وردکې بچیا ته دې سره لاړ شه او ښه چکر یې ورکړه ته چېرته ځې سړیا کښېنه او تا خو به کیسې کتارې کوو سړیا ډېره موده پس راغلی یا خدای پاکه بچې مېلمه دی اوس په ده پسې ورختې پاسه
دونه پیاز یې خوړلي د خولې نه داسې بوی راوځي ډېر پرې آسا کنه ویم تاسې کار دی که نه چې دا زمین په اموس دی صحیح ده او ویم څه ګپ نه دی اخر د 500 جریبو ځمکې مالک یم او ویم زما د پلار خو تا ته د نوم پته لګي که نه لاوړ خان په دې غون کلي کې د هغه په شان یاد سړی شته نه او زم د هغه زوی یم پیتي خان او په مردکي ماشاءالله ماشاءالله کنه خانه ستړی شم راځه لکینو دمه به وکړو کېنه ویم دلته به کېنو که نه ای پیتي خانه تا واده کړی دی ویم نه کنه نو زمونږ دومره قسمت کم دی چې واده به وکړو پیتي خانه یو خبره ده لوکمه زما خو ډېر زیات خوښ شوې ویم زما ډېره زیاته خوښه شوې ویم داسې کار دی که نه چې هغه ګنجي سره پسې کوو پیتي خانه په سړک کې هغه ګنجې ولګي زما خو ته خوښې تا سره واده کومه ویم دا خبره ده نو به دا خو صحیح ده که نه خو دا مې واوره په دې ځمکه کې به مال 200 جریبه راکېولې چې زما ګاډي هم ډېر خوښ دي پراډوګانې مې هم خوښې دي ویم داسې کار دی که نه چې 500 جریبه ځمکه نه صحیح ده نو بس 495 جریب نه هغه به د ستا شي صحیح ده او دا 15 جریبه چې کم ده دا به مې د پلار شي هغه څه کوي هسې بوډا سړی دی خپې یې په قبر کې دي بس داسې کار دی که نه راپنجه که چې شل شي راځه چې راځه ویم داسې راکړه چې ځو راپرونه ځې خوب خو نه شوې نه ویم داسې کار دی که نه چې زه په توپونو باندې لګېدلی به او خوږ شوی نه یم نو په دې به څه خوږ شوه دا چې ځو الا پروردگار علما اوس مې خدایه پاکه د دې ښاپېرک نه خلاص کړې دویم زما غونډه خشته ښځه ده زه وایم تا سره څنګه واده وکړم پرېمې ده یا خانم ویم ته خو زما خو ښځه شته که نه پرېمې ده که نه یا خدایه څوک نشته چې مې دې خلاص کړي پرېمې ده یا بچې فریدا فریدا باندې دا مېلمه دی دوه تاره ویښتې وتې تا وویشتل فریدا دې له لاسه خو زما ملتکي تللی دی مېلمه دی څنګه مې شرمېدې یا کاکاجي دا دې څه بلا ساتلې ده خلاص مې کړې فریدا بچې فریدا مړم شم که نه خو نه پرېږدم لاس رانه وباسي خبره وکړه فریدا بچې لاس ته نه وباسه پرېږدم وباسه دې لاس مېلمه دی شرمېم سره تا ته کښېنه ځه ته بچې بخیر الحمدلله الله احسان دې تاسو خیر دی دا پټو حالات څنګه دي ولا بس خیر الحمدلله کاکاجي زه خو دې په د شیرې د خوراک دا دې څه بلا ساتلې ده اور بچې تا ته خو ما وویل چې دا لږه د مغزو نه نو څو کومه منټلي ده که نه وجل یې نه شمه که نه بچې خفه کېږم خیر دی وایم کاکاجي زه خو نه خفه کېږم زه خو دې په د شیرې د خوراک کړم خو په هر چا پسې لکه د مې خو د کونو انخلي دا خو داسې نښتې وه لکه د ښاپېرک چې سړی پنجې سړي ته واچوي څه ورسره وکړو تا ته خو ما وویل چې لیونی شی دی یا الله خدای خفه کېږم خیر دی کښېنه وایم ګلغوټې سیر دې د خیر وکړه غریشه داسې کار دی چې دې نه تپوس کې ولې دا خو زما پیدل شوې ښځه ده ولې تا ته وایي بس زموږ واده دی پیدل شوې وه خو اوس نه ده څه مطلب مطلب دا چې دا زما شریک حیات شوه ته پکې شوې کاکاجي دا زوی دې څه وایي دا ټیک وایي تا ورسره کومه نکاح کړې ده اسلام اجازه ورکړې ده ښه چې د جینۍ ولک راځئ نو هغه واده به کېږي ستا پکې څه کار دی دا اوس د لاون خان انګور ده زه دې زینه وځه کاکا سویه دا تا سره جوړېږي سنډه کاکاجي کاکاجي پرېږده نو کاکاجي ته ما نو خپله ښځه پاتې کړه په ایمان که په مرګ هم ته ځلېدلی لا شم وځې که نه په زور دې وباسم مرګ نه که په ایمان که لا شم زنګه ته ته د لاره وښیې تله پې ځان وجه ظالمه وځه که نه زه تا سره نه ځم ګلغوټې د بنګلو د جایداد په ناشد کې تا زه ځان نه پرېښودم زه ځان نه ځم که نه نه ځم
سره زم کنه